افغان کرکټ بورډ پاکستاني فزیو او مساجر له دندو ګوښه کړل. د افغان کرکټ مینوالو لپاره یو ښه خبر دا دی چې کرکټ بورډ د ملي لوبډلې فزیو عظیم ملک چې یو پاکستانی و او له تېرې یوې لسیزې راهیسې ډېره موده له افغان لوبډلې سره یې دنده ترسره کوله، له دندې ګوښه کړ. افغان کرکټ پوه ویبپاڼې ته د کرکټ بورډ یوې سرچینې وویل چې د ملي لوبډلې فزیو عظیم ملک او همداراز مساجر احسان چې دواړه پاکستانیان ول له خپلو دندو ګوښه کړي دي. عظیم ملک له تېرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې د افغان لوبډلې فزیو او احسان بیا له تېرو 3-4 کلونو راهیسې د مساجر دنده ترسره کوله چې ډېری وخت پرې د خلکو له لوري نیوکې هم کېدې، خو اخر هم دواړه د کرکټ بورډ لخوا له دندو لرې کړای شوي دي. افغان کرکټ پوه ویبپاڼې ته د کرکټ بورډ یوې سرچینې ویلي دي چې کرکټ بورډ دواړه له دندو ګوښه کړي دي او دغه دواړه کسانو پر ځای به اوس افغانان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسټ انډیز سره د لوبو لپاره افغان لوبډله پرون د هند پر لور لاړه، خو کرکټ بورډ لا هم په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي چې په دغه سفر کې بله افغان لوبډلې سره د فزیو او مساجر په حیث څوک دنده ترسره کوي. افغانستان او ویسټ انډیز په هند کې 3 ورځنۍ 3 شل اوریزې او یوه ټسټ سیالۍ ترسره کوي چې دغه سیالۍ به د نومبر په 4 نیټه پیل شي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. نو ملګرو کوم ویډیو خوښه شوې نو ویډیو له ملګرو سره لایک کړئ او شیر یې هم کړئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته مو وړاندې کړه.